قادری صاحب جان د آیات او سیف الله به راپورته کو خب. بله برخه به مور باندې ولګو په دې باندې زه او سیف الله جان خو ډېر داسې عاجز یم لږ اسانه ګیمونه به چې ډېر هم تکلیف نه همه میگم که خدا اشر همه تر عاجزا ما را نگاه کنه راځئ مهرباني این رقم که فنایی صاحب با انواری صاحب استاد شد شما کولای استاد شئ. شوین حالا ما براتون گیم دغه مایک هم در سره واخلې ته او ته دغه مایک واخله نو خبره داسې ده چې تاسو دغه سم سره ودرېږئ 20 ثانیې یو تر بله ښه سره وګورئ سر نه تر پایه پورې از این سر تا و پای یکی دیگه تانه خالی وګورو خالی وګورئ فقط برای 20 ثانیه یک سیل کنین زده خو اسانه گیم ده بس سعی کنین. وګورئ دغه د ساعت نه قید کو خوب سعی کنین یو تر بله سره وګورئ این بازی هوش میگن بازی هوش ومو کتل و هم کتل بس نو اوس رویایتان مخونه سره واړوئ خلاص و گیم رویایتان دور بتین مخونه سره واړوئ رویایتان برعکس دور بتین دغسې خدای دې خیر کړي اوس ولکه لاس اوچت نه کړي اجازه است که من نال که ایشان استاد شم حسین خیل صاحب استانکزی صاحب در سرش لنگی است یا کلاه است اگر لنگی است چی رنگ است اگر کلاه است چی رنگ است و اگر نه که سرشان لوچ است ایره برای ما بگوین پشت رنگ کلاه جگری تو دیگه ایش برات بگم نه چیسته امی میراب داره قنداری از ولایت زیبای قندار ما که میپوشند قنداری بله خوب واسکت در جانشان است یا کرتی څه شی اغوستی واسکټ دی که کورتي واسکت رنگ واسکت رنگ واسکت غدا نه خاکستری خب در پایشان بوت است یا سرپایی خیر سمیده یک پیره ببینم چطور لیدل نشته وروره ما درته ویل چې 1.5 ثانیې به یو تر بله سر نه تر پایه پورې وګورئ سر تر پای خو ګورم خو همین یو سه سوال است خو کې بوتان دي رنگ بوت رنگ بوت سور ډېر عالي خب خیلی ښه آیا خیلی جانه صحیح بله خو سیف اوس صاحب راته بله ووایئ چې سیف الله په سر باندې څه شی دي سر باندې سر لوڅ ده څه شی په سر کړی نه دي ویښتان یې لنډ دي که اوږده دي ویښتان متوسط دي ډېر عالي پیرن تنبان که در جان سیف الله جان است رنگش چه قسم است ولا نه فکرم چې دې رنګ ته څه شی وایي ذهن کې ځان به نه تر پاتې داسې شنه غوندې کالي دي در پایشان چی است سرپایی است یا بوت پای بوټان نه دي څپلۍ دي څپلۍ سور رنګ ده څپلۍ صحیح است. واسکټ د کورتي رنګ څه ډول دی واسکټ که کورتي واسکټ د کورتي رنګ څه ډول دی نه واسکټ دی خو رنګ مې هیڅ ذهن کې پاتې نه شو چې شی و نه پوهېږې نه والا ښه نو ګیم د بای کنو دا خو ډېرې پوښتنې خو مې ځواب کړې نه، فکر میکنم که مساوی بودم یک اشتباه کوچک راځئ ډېره رئیس ډېره دوست مننه بسیار مقبول تور رنګ ډېره ډېره مننه امیالم نام خدا کار شما بسیار عالی بود فکر میکنم که اگر غیر هنرمند کسی باشه بی یک 20 ثانیه بر فرق دیدید شما نام خدا بسیار موفق بودین بسیار مننه جان قادری صاحب ببخشید. بله جالب گپ ده یه زمانی که این تو حالات میرسن یک آدم بوی که تمرکز کنیم یادم مثلا ببین دوباره که از پیش از پرسان میکنی این تمام چیز در خیالات خود سیاه و سفید میبینه ورده اینال تفکیک کده نمیتونه که رنگ از چه رقم بود چطور بود چی کار بود خیلی مشکل است ډېره مننه و یک چیز دیگه ببخشید که این یکی از خواصای صحنه سازی است وقتی که ما یک صحنه را میگیریم به خاطر ادامه صحنه باید تمام کانتینیتی از او در ذهن ما باشه اینمی خودش یکی از همون خواص هست که باید بفهمی که اینمی اکتور چی پوشیده بود رنگش چی بود چی جنسیت داشت که در صحنه بعدی اشتباه نشه